هغې ورځې باندې به دوی روزه نیوله. نبي علیه السلام څه وایي؟ نحن احق بموسی، د یهودیانو نه موږ ډېر حقدار یو. د یهودیان د موسی علیه السلام د نجات ورځ لمانځي، موږ په دې ډېر حقدار یو چې د موسی علیه السلام ورځ لمانځو. ورځ لمانځل که په اسلام کې ناجایز وای، دغه د بخاري او د مسلم حدیث ده چې نحن احق بموسی، موږ په موسی باندې ډېر حقدار یو، موږ په موسی علیه السلام باندې ډېر حقدار یو چې هغوی دغه ورځ لمانځي په عبادت باندې، نو موږ به هم د موسی علیه السلام ورځ د نجات ورځ یې غرق د فرعون هغه ورځ به موږ په عبادت باندې لمانځو. دا خو د بخاري حدیث ده، دا خو د مسلم حدیث ده، دا د علامه ابن حجر رایه ده. دا په شافعیانو کې لوی سړی تېر شوی، نو هغه دا فتوا ورباندې ورکړې ده. دا آیات مې چې مخکې درته ویلې وقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. په حنبلیانو کې د امام احمد ابن حنبل د مذهب یو عالم تېر شوی، کتاب یې جوړ کړی لطائف المعارف. دا د دنیا په سطح باندې یو سړی ده، یو نر سړی ده. تاسې حاجي صاحبانو خیر که تاسې اکثر عوام یې، تاسې ته زه وایم خدای مو حج ته بوځه، هلته د سعودي د علماو نه بیا که ورسره مخامخ شئ، غیر مقلدینو علماو سره ورته علامه ابن رجب د دنیا په سطح باندې څنګه سړی ده درته به یې پته ولګېږي. علامه ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه کتاب ډېر کتابونه لري، یو مشهور کتاب یې په بخاري باندې شرحه کړې، خو مکمله شوې نه ده. ما په مدینې منورې کې په کومه کتابخانه چې د مدینې منورې والته ما ډېره مطالعه حج ته تللی وم، هلته مې مطالعه ورکې کوله. د ده کتاب فتح الباري هغه په بخاري باندې شرحه ده، لوی سړی ده. زه یو بل کتاب جوړ کړی لطائف المعارف ورته وایي، په دې کې ځان ته عنوان په دې خاطر باندې کېښودلی چې مولود د رسول علیه السلام دا جایز د دغه آیات نه استنباط کړی ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بیا په دې کتاب کې اوږد بیان کړی ده ان شئتم على ان تقفوا بالتحقيق وبإشباع المسألة فلترجعوا يا أيها العلماء إلى هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، ممكن أن لا يوجد هذا الكتاب في مطابعنا هنا في الكابل. وده كتاب كبير مكمل بيان سرا لطائف المعارف. خلال ابن حجر فتواوه، ابن حجر سے بخاری باندې شرح کړي. ګوري مسلمانانو موږ د ځان نه درته نه وایو، په بخاري باندې په دنیا کې 3 علما دي شرح ور باندې کړي، لوی شرح کله شرح تقریبا هغه عربي شرح د سلونم اوړي، خو 3 دانې عمده دي، 3 ول الحمدلله د مون سرستا. یو لګین علامه ابن حجر ده، هغه فتوا ورکوي مولود د رسول الله سلام جایز ده، ویل مانځي بالکل جواز لري. ما خو د ځان نه دی ویلي کنه چې ته ما ته وایې دا شرک ده. د منګه کله کله د منګه مقلدین علمان ډېر ساده غوندې چې یو پښتو کتاب چېرته وګوري، په پښتو کتاب کې وایي لیکلي ناجایز ده. ورک شه که ته رښتیا مولای پښتو کتاب مه ګوره، ولې عربي کتاب نه ګورې چې خبره په عربي کتاب کې چې په پښتو باندې ګورې. دا د دنیا په سطح ابن حجر رایه ده. بل عالم د امام شافعي صاحب د مذهب ده، علامه ابن حجر الهیثمي ورته وایي. دواړه د دوی نومونه ابن حجر دي، خو یو ابن حجر عسقلاني ده، یو ابن حجر الهیثمي ده. یو فتاوا جوړ کړي، دم ډېر لوی سړی ده، ډېر لوی عالم دی، یو کتاب یې جوړ کړی الفتاوا الحدیثیه. یو جلد کتاب ده د مولود په باره کې ترنه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه ده. دا ابن حجر په دنیا کې ډېر لوی محدث ده، ډېر لوی عالم ده. دی ورته وایي بالکل مولود په اسلام کې جایز ده، دلایل یې سره راوړي دي. خو زه به یې صرف فتوا درته نقل کوم، نور زه نه اوږدوم، ځکه تاسې اکثر عوام یې که علما وایي بیا به ما نور هم تحقیق ډېر کړی وي. دا د علامه ابن حجر هیثمي رایه ده. دغه علامه ابن حجر بل کتاب په مولود کې مستقل جوړ کړی نعمة الكبرى على العالم في مولد السيد ولد آدم. نعمة الكبرى على العالم، دا الله یو لوی انعام پر رسول علیه السلام باندې، هغه د رسول علیه السلام زیږېدل دي. دا د کتاب د نوم معنا ده، ډېر اوږد بیان په کتاب کې کړی. نو دا د دنیا په سطح باندې داسې خبره هم نه ده. دا زما خبرې به در سره ثبت کوي، ویسئ همدغه خلکو نه چې دوی وایي دغه علماو تاسې درنه پوښتنه وکړئ ورته دا څنګه علما دي. که چا په د علماو باندې جرح وکړئ، دنیا په سطح خبر درته کوم، که چا په دغه علماو باندې جرح وکړئ ویلې دا ضعیف سړی ده، راسئ ما نه چې هر څه جرم غواړي زه در کوم. دا داسې خلک دي که دي د یو مذهب خلک، خو ټولې دنیا خلکو ته دا منظور دي. په شافعي مذهب علماو کې یو عالم تېر شوی امام شمس الدین السخاوي ورته وایي، علامه شمس الدین عبدالرحمن السخاوي. ډېر غټ کتاب دی یو جوړ کړی، ډېر کتابونه جوړ کړي، خو یو له مشهور کتابونو نه الضوء اللامع
فی اعیان قرن التاسع یو کتاب جوړ کړی په مصطلحات د احادیثو کې په ټوله دنیا کې مشهور کتاب د فتح المغیث ورته وایي. یو کتاب جوړ کړی مسلمانانو په مسجد نبوي کې. دا کتاب ما وکتل الاجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية. دا امام سخاوي مسلمانانو دومره لوی سړی ده. مخکې مې چې سیوطي درته یاد کړ د هغه سیوطي سره د په خپله زمانه کې هم عصري ول ټکرې سره والې په خپل مابین کې ډېر رزونه سره کړي دي. دا هغه امام سخاوي ده. ډېر لوی سړی ده. که تاسې ته هر څه زه ووایم علما ورباندې پوهېږي عوامو تاسې نه ورباندې پوهېږئ. دغه امام سخاوي دومره لوی عالم ده. خصوصا د یو کتاب جوړ کړی المقاصد الحسنه فی احادیث المشتهر على السنه. دا په علم حدیثو کې کتاب د یو جلد کې هغه کتاب علما دي وګوري بیا د علمیت څخه معلومیږي. دغه امام سخاوي یو کتاب جوړ کړی 3 جلدونو کې ده الاجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية. ګورئ مسلمانانو دغه کتاب دومره زوړ و. په مسجد نبوي کې یو وقفي کتابخانه ده د مسجد نبوي چې صاحبانو به لیدلي وي هلته دا کتاب کېښودلی و. هغه کتاب ما هلته پیدا کړم ما مطالعې ورکې وکړله. دغه امام سخاوي د فتوا غوښتل شوې دغه کتاب هلته د مسجد نبوي په دویم چت کې لویه 15,000 کتابونه هغه کتابخانه کې کېښودلي ول. زما تقریبا منځ وم ما هلته ابتدا مې د غږ امام پسې کوله باندې دویم چت کې ما مطالعه هلته کوله. نو دغه عالم امام سخاوي نه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه نه. بیا یې لیکلي د ما استاد علامه ابن حجر هغه هم فتوا د جواز کړې زم فتوا د جواز ورکوم. اوس یې منکرات دي ورکې هغه او دغه نه وي پکې هغه او دغه د ښځو راتلل حضور د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو راتګ دا بالکل وایي جایز ده. غیر مقلدینو ته ما چلنج وي. دغه امام سخاوي دا په دنیا کې دومره لوی عالم تېر شوی دومره لوی مقتدا ده دومره لوی د علم حدیثو سړی ده. کله چې دی وایي دا حدیث ما پیدا نه کړ په کتابونو کې د دنیا علماو ته تسلیم. کله دغه عالم امام سخاوي چې په مقاصد الحسنه کې وایي دا حدیث ما چېرته پیدا نه کړ د علما د دنیاو ته تسلیم وي. دومره مطالعه یې کړې چې دی وایي ما دا خبره پیدا نه کړه د علما دنیا د ټولې دنیا علماو ته تسلیمي موږ د سره منو. دومره لوی سړی ده. دغه امام سخاوي د اجوبة المرضیة فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبوية کې فتوا ورکړې. تاسو داسې فکرونه کوئ څه کېدی شي دا به چېرته دا خبرې اورېدلې وي. ما ټولې دا په خپلو سترګو باندې لیدلي دا کتابونو کې دا کمې خبرې زه درته کوم. په بخاري باندې بل چا شرحه کړې. ما درته ویلې مخکې په بخاري 3 لوی شرحې دي عمدة القاري فتح الباري ارشاد الساري المشهور فيما بين العلماء والطلبة بالقسطلاني. دغه قسطلاني عالم یو کتاب جوړ کړی لوی محدث د دنیا د خدا ټول څه درته وایم دا شافعي مذهب علما دي. ده یو کتاب جوړ کړی المواهب اللدنیه فی المنح المحمدیه. بیا هم غیر مقلدینو ته چیلنج ده. بیا هم د موږ علماو ته بعضې چونجن پیدا کېږي بیا هم ورته چیلنج ده. زه ورته وایم په دنیا کې بیا 3 کتابونه دي چې د رسول علیه السلام په مناقبو کې جوړ شوي. دا هم در سره واورئ مسلمانانو. ورک خلک نه یو د دې افغانستان په مځکه باندې ګرځېږي خو په دې خاطر باندې چې لږ حالات مونږ ته چندان ډېر خوندور نه دي. په دې خاطر باندې مونږ مرګ غلی غلی ګرځي سر نسي راجېږولی. که سر راجېږي خلک یې مړ کوي خلک یې په دا سر باندې وهي. مونږ په دغه خاطر ویده یو. ګورئ مسلمانانو دا مې غیر مقلدینو ته هم هغه علما چې وایي په مونږ حنفي مذهبو علماو کې وایي مولود ناروا ده. قسم په الله درته کوم په دنیا کې 3 کتابونه د رسول الله سلام په سیرت کې جوړ دي. دي خو ډېر خو مشهور 3 دانې دي. یو له هغې کتابونو نه یعنې د رسول الله سلام په صفتونو کې چې کوم کتابونه جوړ شوي 3 دانې ډېر زیات مشهور دي. یو له هغې نه علماو ته معلومات ته زرقاني ورته وایي. یو له هغې کتابونو نه سبل الهدى والرشاد ورته وایي. یو له هغې نه یو کتاب انسان العیون فی سیرة امین المأمون. دا 3 کتابونه دي. دا د دنیا په سطح باندې کتابونه دي. یعنې په الله قسم که زه ځان ته ووایم زه د کتابونو پلار یم را سره ویې منئ ځکه ما ته دومره کتابونه معلوم دي دومره کتابونه مطالعه زه کوم. په الله قسم د دې 3 کتابونو نه ما ته د رسول الله سلام په سیرو کې نور جامع کتابونه نه دي معلوم. د مولوي صاحبانو دا مولوي صاحبان د ما شاګردان دي. هغه مولوي صاحب د ساګاب ده شاګرد مې نه ده خو د شاګرد په مرتبه کې ما ته قایل ده ورته معلومات ده. که ما سره ډېر کېناستلی نه ده تاسې ورته پوښتنه وکړئ. په الله قسم درته کوم د دې 3 کتابونو نه
ما ته زیات کتابونه نور نه دي معلوم د رسول الله په شان کې چې دینه د جامع کتابونه یو کتاب په 12 جلدونو کې زرقانی بل په 14 کې دا 14 جلدونو کتاب دا ټول ما کتلای ټول د کابل غیر مقلدینو ته چیلنج وکړي کتلې دي دا ګز د میدان په ما په دې کم عمر کې الحمدلله کتلې په دې درې وړو کتابونو چې رسول الله په سیرو کې جوړ شوی د دنیا په سطح باندې دا درې کتابونه دي دوی درې وړو کې د مولود جواز فتوا ورکړی دا مولود وای بالکل جایز د جواز لري شرعاً دا څه جواز لري یو له درې کتابونو علامه قسطلانی ورته وایي قسطلانی کتاب جوړ کړی المواهب اللدنیه فی المنح المحمدیه دا د بخاری شارح ده د امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب باندې شرح کړي په ټوله دنیا کې مسلمه او مشهوره شرح ده دغه علامه قسطلانی په دغه مواهب اللدنیه کې ډېر خوندور تحقیق کړی په دغه دې په کتاب باندې بیا په مواهب اللدنیه باندې د امام مالک صاحب د مذهب یو عالم راجب شوی علامه عبدالباقی الزرقانی المالکی ورته وایي د امام مالک صاحب د مذهب عالم ده افریقایي ده دې په دې کتاب باندې شرح کړي ډېر دلایل هلته لیکلي دي یو له دلایلو نه دا ده له فوایدو نه وایي که څوک مولود ولمانځي په هغه کال به په هغه وطن کې ډېر په هغه کلو علاقې کې به الله ډېر رحمتونه رانازلوي یاد یې ساتئ در سره لله الحمد تېرو کلونو په شان باندې سږ کال مولودونه ډېر دي کله چې مولود د اتېرې چهارشنبې په ورځ باندې ولکتې تر نن ورځې پورې ما حساب کړی 3-4 ځایونه زه کم چېرته نه یم دعوت شوی دومره زیات دي بحمدالله نو دغه عالم د دنیا علامه عبدالباقی الزرقانی المالکی دغه د بخاري شارح علامه قسطلانی رحمت الله علیه دوم فتوا ورکړې ده بل امام شافعي صاحب د مذهب عالم د ما درته ویلي په سیرو کې مشهور کتاب جوړ کړی سبل الهدى والرشاد فی سیر خیر العباد دې کتاب کې یو باب کې ښودلی چې د رسول الله سلام مولود منزل په اسلام کې څرنګه دي بیا لیکلي دا بالکل جایز د جواز لري ډېر اوږد بیان یې کړی تقریبا 8 پاڼې په دې باندې لګولي دا په دنیا کې بل لوی عالم ده محمد بن یوسف الصالحي الشامي ډېر لوی سړی ده ډېر لوی عالم ده د دنیا په سطح ما درته ویلې کتاب یې دومره مشهور ده چې په ټوله دنیا او کتابونو کې د سیرو یو مشهور کتاب دی د امام شافعي صاحب د مذهب بل عالم ده علامه ابو فرج نور الدین ابراهیم الحلبی الشافعي کتاب جوړ کړی المشهور بسیرة الحلبی کتاب ده انسان العیون فی سیرة امین المأمون دا د سترګو دا باڼه د کتاب معنی د نوم معنی دا د انسان العیون د سترګو باڼه په صفت د امین کې هغه امین المأمون چې الله امین ګرځولی ده دغه په مناقبو کې هلته ډېر اوږد بیان کړی ده امام ابن جزري دا په شافعیانو کې هغه سړی ده قاریانو نه پوښتنه وکړئ ورته علامه ابن جزري په دنیا کې څومره لوی سړی ده بس همدغه یوه خبرې بس داسې په مشکات باندې شرح کړې حسن الحسین په اذکارو د دنیا کې ټولو علماو ته معلوم د کتاب جوړ کړی د مولود فتوا ورکړې جواز دا په شافعیانو کې ده د امام شافعي صاحب د مذهب علماو دا تحقیق کړی خو ما ډومبی درته ویلی چې صاحبانو په تنګېږئ به ځکه نه ځکه کېدلی سي د تاسې په ذهنونو کې خلکو یو څه درته څولي وي تاسې ته به حق نه وي معلوم په رادیو کې یو ملا غږېږي تاسې سټ لیدلی مخې لیدلی هغه څوک دغه ملا د امریکایانو زوی ده که د اروپایانو د هغه خبره مه منه د خپل عالم خبر دې ولې نه منې خپل مقتدا ته دې ته ورسه چې د پلارو د نیکه نه یې ته پېژنې د نګه نه فتوا وغله که غلط ویلی حرام ده زه دې جیم ته د داسې چا نه ما ته وایي دیګا خو په رادیو کې وینې چې دا ناجایز ده ته په خپل اصل کې سړی نه یې دا څومره علما چې دې تا په جومات کې دي بیا دا دې چېسته امامان کړي خو بیا دا بوی ته د رادیو امام ځان ته راوله کړي نو ګورئ مسلمانانو دې ته مو ډېر زیات فکر وي دا په امام شافعي صاحب په مذهب علماو کې لولي علما دي امام شافعي صاحب په مذهب کې یو عالم تېر شوی علامه ناصر الدین الدمشقي الشافعي ورته وایي د رسول الله سلام په مناقبو کې کتاب جوړ کړی السلوة الكئيب في فضائل الحبيب دا په سیرو د رسول الله سلام کې ډېر مشهور کتاب ده د فتوا د جواز ورکړي په امام شافعي صاحب په مذهب علماو کې داسې د امام شافعي صاحب په مذهب کې ډېر نور علما سره علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي مولي صاحبانو پوښتنه ترې نه وکړئ امامان مو دي البدایه والنهایه په ټوله دنیا کې مشهور تاریخ د اسلام د ګوتو په شمار باندې دي یو لګی نه البدایه والنهایه البدایه والنهایه ممکن 14 جلد کې هلته دا تحقیق کړی ده چې کوکبري او بادشاه هغه په محاسنو کې راوړي وایي هغه یو بادشاه ډېر ښه کارونه یې کول یو له ښه کارونه مې دا ده وایي مولود یې لمانځه بیا څومره غټ مولود به و په زرګونو چرګانې به لالې وې و داسې به و هغسې به و دغه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي دا د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده په علم احادیثو کې دومره لوی سړی ده ته به ورته حیرانه شې
په 14 جلدونو کې د دنیا تاریخ جوړ کړی په اسلامي تاریخ کې په قرآن تفسیر کړی تفسیر ابن کثیر ورته وایي په دنیا کې یو بل سړی ده امام شمس الدین الذهبي الشافعي ورته وایي دا ډېر لوی سړی دی یو کتاب یې جوړ کړی تاریخ الاسلام په 14 جلدونو کې تاریخ ده په ټوله دنیا کې لوی تاریخ دی د تاریخ ده وروسته له هغه نه څه ورته وایي چې چاپ د نن سبا د ابن عساکر د تاریخ نه چې هغه 82 جلدونو کې ده نو د ده تاریخ 14 جلدونو کې تاریخ د تاریخ الاسلام ورته وایي هلته یې دغه ملک کوکبري په مناقبو کې دا راوړي وایي ته به د رسول علیه السلام مولود لمانځه نو دا د ده په محاسنو کې راغلي دا د دنیا په سطحه دومره لوی محدث ده ما درته ویلې یی عوام مولوي صاحبانو ته بیا د ده کتابونو پته لګېږي دا کتاب په 14 جلدونو کې ده بل کتاب یې جوړ کړی سیر اعلام النبلا ورته وایي دا په 19 جلدونو کې کتاب ده په دې کتاب کې د مولود په باره کې کم تحقیق کړی وایي دا له محاسنو نه د دغه بادشاه له محاسنو نه یو دی راوړی وایي دا ښه کار ده چې ده به مولود لمانځه خو دا فتوا ده که نه دا د دنیا په سطحه علما دي څوک نور در پاتې شول کشکې وایي څوک نور در پاتې شول دا خو د دنیا په سطحه علما و امام ذهبي ستاسې قسم په الله باندې وکړي مسلمانانو دغه امام ذهبي څه ده عوام رونه خیر ده وضاحت به لږ درته کوم وایي امام ذهبي رحمت الله علیه په ټوله اسلامي دنیا کې تر ده نه بل غټ مؤرخ بیا بل نشته دا د سره یاد ساتئ امام ذهبي په ټوله دنیا کې تر ده نه په اسلام کې بل لوی مؤرخ نشته دومره لوی تاریخ کې چې الله د ته علم ورکړی بل داسې عالم نشته د په دواړو کتابونو کې سیر اعلام النبلا کې تاریخ الاسلام د امام ذهبي کې د مولود په د بادشاه په محاسنو کې دی راوړی چې دا یو ښه کار کو چې مولود لمانځه چې د هغه په محاسنو کې راوړی خو دا معنا ورکوي چې مولود جایز ده که ناجایز وایي ولې دې په مناقبو کې راوړو ولې ورباندې رد نه کوو نو دا د امام شافعي صاحب د مذهب علما ول دا د امام شافعي صاحب امام تقي الدین السبکي الشافعي دا یو بل عالم ده تاسې به وایي دا به خدا څوک یې منګې نه پېژنو خیر ده دا خبرې مو صرف کړي هلته یو چا نه پوښتنه وکړو امام سبکي څوک ده دغه امام سبکي هغه سړی ده کله علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې راجیګ شو ده ویلې وایي د رسول علیه السلام قبر ته تلل حرام دي د رسول علیه السلام قبر ته به نه زیاتي صاحبانو حج خو به م کړی وي رښتیا ووایي څومره خوند چې په مدینې منورې کې د مکې مکرمې کې هغومره خوند شته رښتیا وایي په الله قسم در کوم څومره خوند چې په مدینې منورې کې ده هغومره خوند په مکې مکرمې کې شته ګورئ مسلمانانو دا د سره واورئ علماو لیکلي هغه خاوره چې د رسول علیه السلام بدن ورسره نښتی هغه خاوره هغه مځکه تر عرش المعلا نه هم بهتره ده هغه مځکه چې د رسول علیه السلام بدن ورسره نښتی هغه مځکه تر عرش المعلا نه هم بهتره ده بیت الله خو څه کوې تر عرش المعلا بهتره ده دا چا لیکلي تاسې به وایي د ځان نه به خبر راته کوې وفاء الوفا باخبار دار المصطفى په ټوله اسلامي دنیا کې د مدینې منورې دغه تاریخ مشهور ده وفاء الوفا باخبار دار المصطفى علامه نور الدین السمهودي الشافعي کله چې ابن تیمیه رحمت الله علیه راجیګ شو رحمت الله علیه ورته وایي علمیت ته قایل یو خیر دی څو مسلو کې سړی غلطېږي نو ده ویلې وایي د رسول علیه السلام زیارت ته تګ دا ناروا ده په ټوله اسلامي دنیا کې د ابن تیمیه دپاره د دې د مقابلې په خاطر باندې دغه امام تقي الدین السبکي الشافعي راجیګ شو دی مقایلې ته سړی ورته وایي زه یې مقابله کوم څنګه وایي د رسول علیه السلام قبر ته سفر کول حرام دي کتاب یې جوړ کړ شفاء السقام في زیارة لسید الانام شفاء د سقامو یو څوک چې مریض وي که یو څوک عاشق وي مریض وي د جانان سره ملاقات نه کېږي مریض وي د دنیا په عشقونو کې یو څوک چې عاشق مین وي چې جانان ونه ویني مریض وي که نه کله چې جانان سره ملاقات وشي وصال راشي خوشحاله وي غم ترېنه لرې شي نو دا کتاب یې داسې جوړ کړ شفاء السقام د رسول علیه السلام زیارت ته خلک مریضان دي د رسول علیه السلام د فراق د وجې نه خلک مریضان دي زما په کتاب باندې وایي د هغه مریضانو د جانان د هغې شفا راځي شفاء السقام في زیارة لسید الانام په یو جل کې کتاب د ما سره شته دغه امام سبکي رحمت الله علیه د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده
بالکل وایي جواز لري. دا امام سبوکي ډېر کتابونه لري. ما سره په خپله 2 کتابونه شته. یو طبقات الشافعیه الکبرا ورته وایي، 6 جلدونو کې کتاب ده. بل کتاب د ما سره د په 2 جلدونو کې فتاوا د امام سبوکي ورته وایي. د فتوا ورکړې د جواز ده. بیا څوک در پاتې شول خو همدغه د دنیا خلک دي که نه. ګورئ عوامو، داسې خیالونه کوي. بیا درته وایم قسم په الله باندې چې دا د دنیا په سر، یعنې که د دنیا د سر نه هغه لولې علما داسې راټول کړي لکه غلبیل کې چې هغه واچوي او هغه غټ غټ شیان د غلبیل یو طرف ته راځي. قسم په الله باندې چې دا د دنیا هغه علما دي چې دنیا کې داسې چڼونو پسې وګرځېږي او راچڼ یې کړي. د دنیا په سطحه دغه علما دي چې ټوله اسلامي دنیا ته مقلدینو او غیر مقلدینو ته منظور دي، هغه دغه خلک دي. نو دا ټول امام شافعي صاحب د مذهب علما دي. دوی په دې باندې فتوا ورکوي وایي مولود جایز د خپل امام سبوکي رحمت الله علیه به کوو. دا بله خبره شوله چې ډېر راباندې وګنسي. علامه ابن خلقان ورته وایي په دنیا کې یو عالم تېر شوی ابن خلقان، دا په اسلامي تاریخ کې یو لوی تاریخ ده. وفیات الاعیان ورته وایي مشهور تاریخ ده. داسې د خلکو په مابین کې د علماو په مابین کې تاریخ په ابن خلقان باندې مشهور ده. دغه کې هم ډېر تحقیق کړی ده. مولود په محاسنو کې راوړی. دا دی بل یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي، دی د بیروت د لبنان یو عالم تېر شوی د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده. ډېر لوی سړی ده. د ډېر کتابونه د ما سره شته. یو کتاب یې جوړ کړی جواهر البحار فی فضائل النبي المختار. د نبی علیه السلام په مناقبو کې 4 جلدونو کې کتاب پیدا کړی. منصبانو ضرور دا کتاب پیدا کړي. 4 جلدونو کې کتاب د اوس ارزانه پیدا کېږي. مختریان دې څه په خاطر باندې وایخلئ. جواهر البحار فی فضائل النبي المختار. په دې کتاب کې دومره تحقیق کړی د مولود په باره کې. بل کتاب د جوړ کړی الحجة الله علی العالمین یا جامع المعجزات. هلته هم ډېر اوږد تحقیق کړی. نو دا 2 کتابونه دي کې د مولود په باره کې ډېر اوږد تحقیق کړی. امام شافعي صاحب د مذهب لوی عالم ده. یو کتاب یې ډېر بل مفید کتاب د ملایانو پیدا یې کوي. اوس کابل کې چاپ شوی. یو مطبعي والا زما ملګری ده، دا بیروت نه چې راغی نو ما ورته دا به ضرور چاپوي ځکه ملایان هغه بیروتۍ نه شي اخیستی، قیمته وي. نو هغه دلته به چاپ کړي. حاجي صاحب سردار خان ورته وایي دغه زمانو دا کتاب چاپ کړی شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الحق. یو جون کې کتاب د 200 روپۍ قیمت ده. دا هم ډېر مفید کتاب ده. د دې باطلو خلکو ملا په دې کتاب باندې ماتېږي، پیدا یې کوي ضرور. بل په دنیا کې دغه یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي دم فتوا ورکړې. بل په دنیا کې یو سړی د ابو زرعی العراقي ورته وایي دا عراقی ده، د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده. قسم په الله بیا درته وایم په دنیا کې هغه خلک چې 100,000 احادیث یې یاد وي، 100,000 احادیث چې حفاظ د دنیا ورته وایي، دا د ګوتو په شمار خلک دي. داسې خلک په دنیا کې چې 100,000 احادیث یې یاد وي، متنن و سندن و روایتن. داسې علما په دنیا کې د ګوتو په شمار باندې خلک دي. یو له هغې نه علامه ولی الدین ابو زرعی العراقي ورته وایي. ولی الدین ابو زرعی العراقي د ده پلار هم لوی محدث ده. پلار یې له خلکو نه ده چې د ګوتو په شمار باندې ده. مشهور کتاب یې د علماو ته معلوم ده، حمل الاسفار المغني عن حمل الاسفار في الاسفار على ما في الاحياء من الاخبار. د دغه زوی علامه ولی الدین ابي زرعی العراقي وایي مولود په اسلام کې جایز ده، بالکل جواز لري، جایز ده، شرعانه خبر نشته. څوک چې کوي الله ورته ثواب ورکوي. همدومره د امام شافعي صاحب د مذهب علما بس دا د دنیا په سطحه خلک دي، خبر دی یې په دې باندې. په شافعیانو کې نه د دنیا په سطحه باندې چند سوي علما دي. د هغو فتوا مې درته رانقل کړي. هسې ما او تا او خبره مې رانقل کولی بیا به ډېر وخت وڅو. راځئ مونږ به احنافو ته ورسو. زمونږ احنافو کې هم ډېر زمریان شته. احنافو علماو ته به ورسو چې احناف علما په دې باره کې څه وایي. د نن زمانې تقریبا 20 من ده، ممکن مړي وي، الله دې ورباندې رحم وکړي. ملایانو ته معلوم ده تفسیر منیر یې جوړ کړی. امام وهبت الزحیلی تفسیر منیر لوی تفسیر د 11 جلدونو کې د یو کتاب جوړ کړی. د دې کتاب نوم یې تفسیر منیر. بل کتاب یې په فقه حنفي کې مشهور کتاب ده، فقه اسلامي و ادلته. تاسو هم دغه ملایانو ته قسم ورکئ، یا هغه ملایانو ته چې تاسو ته وایي مولود نشته قسم ورته ورکئ که ته رښتیا ملای فقه حنفي دي سو فقه اسلامي و ادلته. د یو وړکی کتاب جوړ کړی فتاوای العصر. پوښتنه چا ترې نه کړې وایي مولود په اسلام کې څرنګه ده، جایز ده که ناجایز.
دغه امام وهبت الزهيلي فتوا ورکړي وای ثواب لري جایز ده ولې ناجایز ده مونږ خو څه پکې ګړي ګولې مونږ د رسول الله سلام سیرت وای خلکو ته ولې ناروا ده دا امام زهيلي رایا ده د سره وای ولې مولانا بیا چیرته بیا دا سینې چې بیا مونږ ته ټلیفون راکوي کم کتاب کیو څنګه دا امام زهيلي مشهور تفسیر منیر د اول جلدونو کې دا د دنیا په سطح باندې تفسیر مشهور تفسیر د لوی عالم ده د فتوا د جواز ورکړي خلک کله خبر کوي وایي دیوبند علما د مولود سره مخالف دروغ وایي کتابونه نه دي کتلي د دیوبند فتوا به درته نقل کوم په دیوبند کې یو عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري ورته وایي دغه عالم په ابو داود باندې شرح کړي په اول 14 جلدونو کې ده بذل المجهود على سنن ابي داود دما سره صدا کتاب دا لوی عالم د احنافو کې په ابو داود باندې اوس په دنیا کې څه شرح موجوديږي دوه دي یو عون المعبود ده او یو د بذل المجهود ده دا دوه د لوی شرح د دې نور غټي نسته یو د منګه حنفي مذهب عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري هندوستاني ده ګوري مسلمانانو د دیوبند علماو ته د مکی مکرمه علماو خط ولېږي ګوري د مکی مکرمه علماو هندوستان دیوبند ته خط ولېږي وای تاسو دا مولود ولې نه منئ الته یو څوک احمد رضا بریلوی ورته ویل تاسو به نو اوریدلی بریلوی مکی مکرمه ته تللی د دیوبند علماو ډیر غیبت ورته کړی بدی پسې ویلی ول بیا د مکی علماو دیوبند ته خط ولېږي وای تاسو دا مولود ولې نه منئ څه شي دی پدې کې بعضې نورې سوالونه مور لېږلي بیا د ټول دیوبند په اتفاق باندې د ټول دیوبند دا لوی زمریان لوی احناف محدثین فقها دوی ته یې ویلې وای دوی ټول په خپله مشوره باندې خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ته امر وکړ چې ته دا جوابونه بیرته ورته رد کړه جوابونه بیرته ور ولېږه یو کتاب جوړ کړه بیا د کتاب جوړ کړ یو سوال په هغې کې دا و چې مولود په اسلام کې څنګه ده د بیرته کتاب جوړ کړ المهند على المفند ډېر مفید کتاب ده المهند هندۍ توره مهند هندۍ توره على المفند په دروغجن باندې هغه څوک چې دروغ وایي نو د هغه په غاړه باندې د هندۍ توره ولګېږي مردار دي سي نو دغه کتاب المهند على المفند په دې کتاب کې د دیوبند عقیده دا ده د دیوبند على العمومي فتوا دا ده په دې کتاب کې ولیکل هغه مولود چې د الله ذکر د رسول الله سلام سیرت د رسول الله سلام د صحابه او سیرت پکې وي دا په اسلام کې جایز ده چا ویلي ناجایز ده دا د سره یاد ساتئ یاله عوام ورونو مسلمانانو ورونو دا دیوبند فتوا ده د دیوبند لوی عالم لوی شیخ الحدیث د دیوبند هغه علامه احمد علي السهارنپوري په بخاري باندې حواشي ولري علما یې پیژني احمد علي السهارنپوري د دې دواړو دا فتوا په دې کتاب المهند على المفند کتاب کې په عربي ژبه باندې ده وی ګوري عوامو درته علما ورونو څه به درته پته به درته ولګېږي څه حکم ده پکې په موږ احنافو کې علامه مفتي شفیع صاحب د دې علماو نه پوښتنه وکړئ تاسې خو به م اورېدلي وي اکثره علما دي مونږ په افغانستان کې حوالې کوي قرآن ترجمې کوي په تفسیر معارف القرآن باندې حوالې ورکوي اورېدلی مو د نوم که نه تفسیر معارف القرآن خو عوام ورونو دغه تفسیر معارف القرآن چې چا جوړ کړی علامه مفتي شفیع ورته وایي دا په دیوبند کې لوی عالم درته وایي ډېر کتابونه لري یو کتاب یې جوړ کړی جواهر الفقه په دې کې مستقل یوه رساله په دې خاطر باندې ده نو هغه لیکلي چې دغه مولود چې ذکر ورکوي دا جایز ده هغه مولود چې ګډېدا یې ورکړي هغه ناجایز ده نو د موږ مولود کې خو ګډېدا نشته ده ولې تاسې د موږ په مولود باندې رد کوئ دا مفتي شفیع رحمت الله علیه په دنیا کې یو لوی عالم ده د جواهر الفقه کې کتاب ده وی ګورئ په هندوستان کې لوی عالم ده شیخ الهند ورته وایي شیخ الهند معنا د ټول هندوستان عالم علامه محمود حسن دیوبندي د فتوا علامه مفتي شفیع صاحب را نقل کړې د دواړو یوه فتوا ده چې هغه مولود چې د الله ذکر یې ورکړي صحیح احادیث پکې بیانېږي د رسول الله سیرت ورکې بیانېږي بالکل جواز لري دې کې هېڅ خبره نشته ده زمونږ د احنافو د مذهب یو تفسیر ده اگر چې ضعیف ده پروا نه کوي تفسیر روح البیان ورته وایي په هغه کې هم لیکلي دي مولود جایز ده عوام ورونو مسلمانانو علماو نه پوښتنه وکړئ تفسیر مع روح البیان د هر عالم سره نسته په هغې کې د مولود فتوا ورکړې د جواز فتوا یې ورکړې ده بالکل جواز لري
زمونږ په احنافو کې علامه علي ابن سلطان محمد القاري الهروي بس همدا یو په موږ په احنافو کې بس که حق وایو په موږ احنافو کې زه چې سکلې حج ته تللی وو هلته به دغه وهابیانو علماو علامه علي قاري صاحب نوم به داسې ورته یاد کړ لاس په نامه به درېدل موږ احنافو کې یو عالم تېر شوی زموږ د هرات ته علامه علي قاري ورته وایي علي ابن سلطان المشهور بالقاري په مشکات شرح کړي مرقات ورته وایي ډېر کتابونه لري زما سره ډېر کتابونه شته په شمائل ترمذي باندې ډېره نادره شرح کړي په دنیا کې بیا داسې کتاب نشته په شمائل ترمذي په شرح کې د په دې باره کې مستقل کتاب جوړ کړی مولود جایز ده ساده مذهبي خراب دي غیر مقلدینو ته موږ نه وایو موږ خپلو علماو ته وایو ولې ویده یې څوک درنه پوښتنه وکړي مولود څنګه ده ناروا ده ورک شه تا کتابونه کتلي که نه یو کتاب پښتو چېرته وګوري خدا چا جوړ کړی وي دستي ورباندې فتوا ورکوي دغه د علامه علي قاري فتوا وګورئ علامه علي قاري رحمت الله علیه په دې کې مستقل کتاب جوړ کړی وایي مولود جایز ده بالکل شرعا جواز لري زمونږ په احنافو کې دې علماو نه بیا پوښتنه کوم فتاوای کاملیه یو جلد کتاب د فتاوای کاملیه موږ احنافو کې ډېره مشهوره ده کامل ابن مصطفى الطرابلسي الحنفي دا د لیبیا ده لیبیا سره د هغه چې د موږ حنفي مذهب عالم ده په افریقا کې یو وطن ده نوم به مو اورېدلی د هغه چې د عالم دا کتاب جوړ کړی کتاب الهجر والاباحت کې عنوان کې ښودلی هلته وګورئ علماو چې مولود جایز بولي که ناجایز بولي دا په موږ احنافو کې خلک دي ګوري او په موږ احنافو کې هغه سړی چې په ټول هندوستان کې اول علم حدیث و رواج ده کړی علامه عبدالحق ابن سیف الدین ابن سعد الله البخاري الدهلوي غیر مقلد نه به درته نقل وکړم په هندوستان کې یو غیر مقلد تېر شوی عالم ده ډېر ښه عالم ده زه ورته احترام لرم خیر ده که غیر مقلد ده خو ډېر منصف سړی ده اکثرو شیونو کې نواب صدیق حسن خان القنوجي البخاري ورته وایي دغه عالم څه لیکلي دي شاه عبدالحق صاحب په مناقبو کې داسې لیکلي دي وای دغه علامه عبدالحق صاحب په ټول اقلیم د هندوستان کې وای اول د علم حدیث و رواج چې کړی هغه دغه علامه عبدالحق صاحب کړی اول د علم حدیث و رواج چې په ټوله اقلیم د هندوستان کې کړی هغه دغه شاه عبدالحق صاحب ده ولانو نه پوښتنه وکړي بیا اشعة اللمعات په مشکات یې شرحه کړې لمعات په مشکات یې بله شرحه کړې ډېر کتابونه لري د یو کتاب جوړ کړی انوار السنه لرواد الجنه دا کتاب د ما سره سره بل کتاب ده ما ثبت في السنه ما ثبت في السنه في ايام السنه ما ثبت بالسنه في ايام السنه هغه شیان چې په احادیثو کې ثابت دي په ورځو د کال کې دا د کتاب د نوم معنا ده په دې کتاب کې د لیکلي وای مولود جایز دا په ټوله دنیا کې حنفي مذهب علماو کې لوی محدث ده علامه عبدالحق ابن سيف الدين ابن سعد الله البخاري الدهلوي المشهور فيما بين العلماء بالشاه عبد الحق دا دغه فتوا ده هغه لیکلي جواز لري په موږ احنافو کې شاه ولی الله المحدث الدهلوي خبر راندوم په تنګيږي بنه ځکه ما خپل مقصود شروع کړی علامه شاه ولی الله ابن عبد الرحيم المحدث الدهلوي دومره بزرګ ده دومره لوی عالم ده یو کتاب کې ما ولیدل دی څه وایي وای ما ته الله دومره لوی علم را کړی ما دا ټولې خبرې چې ثابتې کړي دا مې په خپل علم باندې ثابتې کړي خو یوه خبر دی الله طرف نه ما ته امر شوی وای ما اصل کې د امام ابو حنیفه د مذهب تقلید نه کوم ما ویلي زه د یو مذهب تقلید هم نه کوم زه ځان نه مقلد کوم زه تقلید نه کوم وای د الله له طرف نه ما ته امر وشي چې به د امام ابو حنیفه د مذهب تقلید کوي ګورئ فکر خبرې ته وکړئ بیا درته وایم دغه شاه عبدالحق شاه ولی الله صاحب وایي ټولې مسایل ما د خپل علم په مقتضا باندې حل کړي چې الله ما ته دومره لوی علم را کړی خو ما یې زه د څلورو مذهبونو کې د یو مذهب تقلید هم نه کوم ځان ته خپله مجتهد یم یو لوی عالم یم امام ابو حنیفه او شافعي او پلانکی په خپل کار کې زه یو لوی عالم یم وایي ما ته الله امر وکړي چې ته به د امام ابو حنیفه تقلید کوې تاسې ځان سره فکر وکړئ وړه خبر نه ده دغه سړی څه وایي د یو کتاب جوړ کړی فیوزات الحرمین ورته وایي فیوزات الحرمین په دې کتاب کې لیکلي وایي یوه ورځ زه په مکې مکرمې کې ناست د مولود مجلس
په مکې مکرمې کې مولود لمانځل کېده، په مدینې منورې کې لمانځل کېده. وایي مولود د اسمان دا د علم کشف سړی یم ده، وایي د اسمان طرف نه داسې انوار را روان ول، ډېر انوار راکته کېدل. وایي ما چې خپل ځان سره فکر وکړو سمو ته متوجه سوم دا ملایکې ولې. نو مطلب دا د مولود مجلس ته د اسمان نه د الله ملایکې راځي، موږ د ځان نه خبر نه کوو. کله وهڅه د موږ خولې دې ماتې شي چې موږ به د ځان نه خبره کوو. شاه ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث الدهلوي د مولسبان د پاکستان کوم جیلونه فارغ وي، د موږ ټول د علم حدیثو سندونه په شاه ولی الله صاحب ورځي. د افغانستان کې چې څومره علما دي، په بنګلادیش او هندوستان او منځنۍ اسیا کې چې څومره اسلامي علما دي، د ټولو سلطنت سند په شاه ولی الله صاحب باندې ورځي. هغه تقریبا د نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی. هغه د موږ په علم حدیثو کې استاد ده. هغه وایي چې د رسول الله سلام د میلاد مجلس ته ملایکې روحانیان راکته کېږي. فیوزات الحرمین کتاب ده، بل کتاب کې دی لیکي. وایي د ما پلار راته ویلي، د ما د پلار وایي دا عادت و شاه عبدالرحیم صاحب وایي د هغه د عادت و چې هر کال کې به مولود لمانځه. یو کال بیا ډېر غریب و چې نه و سره لږ نقدر سره ول هغه یې خیرات و صدقه کړل. وایي رسول الله سلام مې ولیده، هغه یې بزرګانو یا یې خوب کې یا دغسې وایي رسول الله سلام مې ولیده، هغه نقد یې مخ ته کېښودلي ول، خوشحاله اوسي. یعنې همدغه صدقه دې کړې ده همدا دې کافي ده. دا په موږ احنافو کې علما دي، څه نادر فکرونه کوي مسلمانانو. په موږ احنافو کې بل یو عالم ده علامه عبدالغني النابلوسي المجددي النقشبندي. دا په احنافو کې ډېر لوی عالم تېر شوی. علامه عبدالغني النابلوسي المجددي النقشبندي د ډېر کتابونه جوړ کړي دي په احنافو کې، ډېر لوی عالم په احنافو کې تېر شوی. جواهر البحار فی فضائل النبي المختار په دې کتاب کې د ځان ته فتوا را نقل کړې ده. نو د جواز هم ثابت ده د علامه عبدالغني النابلوسي سے. د منګه په احنافو کې یو څو خبرې نورم کوم، خیر په تنګېږئ مه. د منګه په احنافو کې مسلمانانو ورونو یو بل عالم ده په هندوستان کې ډېر لوی عالم ده، علامه عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکنوي السلطانوي الهندي. د یو کتاب جوړ کړی مسلمانانو ورونو، مجموع الفتاوا ورته وایي. په 4م جلد کتاب الهجر والاباحت کې د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده. مجموع الفتاوا ټول علماو سره شته، کتاب الهجر والاباحت وګورئ، د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده. دا بل لوی دلیل ده. شاه عبدالعزیز صاحب فتاوای عزیزه کې د مولود فتوا ورکړې. څومره لوی سړی ده شاه عبدالعزیز رحمه الله. تفسیر عزیزه مشهور تفسیر ده. په موږ حنافو کې بل لوی عالم تېر شوی، علامه وسم ژوندی ده، علامه مفتي تقي عثماني. د ټول اسلامي دنیا د مسلمانانو مشر علامه مفتي تقي ده. ممکن ان شاء الله داسې به وي. مفتي تقي عثماني اوس په ټوله دنیا کې د مقلدینو او د غیر مقلدینو د مسلمانانو د علمیت له لحاظه مشر علامه مفتي تقي ده. دا د مفتي شفیع صاحب زوی ده، په کراچي کې اوسېږي. یو کتاب یې رسي هغه فتح الملهم ورته وایي علی الجامع الصحیح المسلم. دا کتاب چې کله زه جوړ کړ نو بیا هغه د دنیا علماو دا کتاب چې وکتل نو بیا ده ته مرتبه د دې ورکړله چې څه دی بس د دې نه بعد ټول اسلامي دنیا مشر. مکې مکرمې کې دا لویه کتابخانه جهاني سطحه باندې مدینه منوره کې دا کتاب داسې غاټ کېښودلی و. ما به چې وکتل زړه به مې سخت یخ شي چې د احنافو کتاب کوم تر ټولو نه بر کېښودلی ده. دغه عالم په فتاوای عثمانیه کې دا د موږ د مولود فتوا ورکړې ده، بالکل جایز ده وایي، شرعا جواز لري، څه خبره نشته ده ورکې. د حنابلو نه به م یو دوه خبرې درته نقل کړم، د مالکیانو نه. د احناف بس. په مالکیانو کې لوی عالم په مالکیانو کې مسلمانانو علامه دردیر ورته وایي، علامه دردیر المالکي ورته وایي. دا په مالکیانو کې لوی سړی ده، داسې لوی سړی ده لکه په منځ کې ابن العابدین الشامي، داسې لوی سړی په مالکیانو کې ده. د فتوا د جواز ورکړي. په مالکیانو کې بل عالم ده علامه ابن الحاج المالکي ورته وایي، کتاب یې جوړ کړی المدخل، 4 جلدونو کې کتاب ده. هلته مولود یو منکرات فی المولود یا غیر رد کړي. دا د موږ او تاسې غوندې مولود دا ثابت ده، بالکل شرعا جواز لري، څه خبره ورکې نه سره. او بل حنابلو ته وراسو، د امام احمد بن حنبل علماو ته وراسو. د موږ احنافو کې رښتیا علامه رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فتاوای رشیدیه کې فتوا ورکړي. هغه د هندوستان مولود رد کړی چې منکرات نه یې ورکړي، لکه د موږ غوندې دا جایز ده، هېڅ خبره نشته. فتاوای رشیدیه یې کې هم ډېر اوږد بیان کړی.
په موږ احنافو کې یو بل عالم تر مالکیانو کې یو بل په حنابلو کې مشهور عالم علامه ابن رجب الحنبلي دا ګوري مسلمانانو د دنیا په سطح باندې خلک ول خامخا کوم وخت راغلی زه به دا ټول کتابونه در سره کته کوم وی ګوري ور باندې هم بس څوک خو د ځان نه څوک خبرې نشي کولی نو مولود په اسلام کې بالکل جایز ده مولود په اسلام کې بالکل جواز لري دوی څه وایي مولود ولې ناجایز ده چا ویلي چې ناجایز ده وایي علامه ابن باز لیکلي ابن باز ته پېژني خو د ټولې دنیا د غیر مقلدینو د وهابیانو مشره مغه ده نو زه خو وهابي نه یم زه خو غیر مقلد نه یم زه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب یم ته ولې ما ته هغه فتوا را نقل کوې نو همدومره خبرې بس دي مسلمانانو ورونو کېدای چې وخت مو د تاسې نیولی وي نو الله دې په تاسې باندې رحم وکړي الله دې تاسې سره ښه وکړي چې د رسول الله سلام میلاد ته راغلي یئ الله به انشاءالله در دې باندې درته ثواب درکړي الله دې تاسې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي الله دې ټول مسلمانانو ته د مشکلاتو نه دې الله ټول مسلمانانو ساتي الله دې مونږ ته حب د رسول الله سلام را نصیب کړي الله دې مونږ او تاسې د هغو کسانو نه وګرځي چې د رسول الله سلام عاشقین وي ان شاء الله چې څوک درته راغلي وي دا به ټول د رسول الله سلام عاشقین وي یوه خبره باندې خبره کوم هغه هغه کشر چا چې نعت ویل اول خو دعا ورته کوي الله به دعا قبوله کړي د ده والد صاحب د کفر په زندان کې زنداني ده الله د ده والد صاحب ورسره خلاص کړي د زړه نه دعا وکړي د دې وړکي هلک پلار سپینګری پلار ده انشاءالله داسې سپینګری په دې مجلس کې نه وي چې د دې پلار غوندې سپینه ګیرې وي داسې سپینه ګیرې ده د دې کفر په زندانونو کې زنداني ده الله دې د زندان نه راخلاص کړي دا دعا ورته وکړي نعت کې یوه ډېره ښه خبره وکړله وایي نسیمه باد مې نسیم دا سهار باد ته وایي وایي دا د ما سلام د رسول الله سلام روضې مبارکې ته ویسه غیر مقلدین یوه بله ما ته اوس را په یاد شو داسې نعت ویلې دی اخري خبره به درته وکړم غیر منګ او تاسو کې عادت ته څوک چې حج ته ځي بیا د سپینګیري خلک ورته وایي و د رسول الله سلام په روضې باندې سلام ووایه غیر مقلدین څه وایي وایي دا ناجایز ده دا شرک ده د رسول الله سلام روضې ته ولې سلام ورلیږي خبر څه داسې خلک شته شعب الایمان د امام بیهقي دا په علم حدیثو کې تقریبا په 11 جلدونو کې کتاب ده په علم حدیثو کې امام ابوبکر البیهقي ورته وایي ده په دې کې لیکلي دي وایي د هغه په مناقبو کې څه ورته وایي لوی عالم ته څه عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز به کله چې څوک حج ته تله رسول الله سلام روضې مبارکې ته به چې تله یا به یې سړي ته ویلې وایي د رسول الله سلام باندې مې سلام وایه دا دماغ کار نه ده ما ته وایي شرک ده شرک نه ده بابوجي ځان پوه که دا د صحابو د سلف الصالحینو عادت و د هغوی دا کار کړی ده ځان نه دماغغري خراب دي چا سره اوښتلی نه خوند به درکړي شفاء السقام فی الزیارة لسید الانام په دې کتاب کې هم دا لیکلي دا بالکل سنت د صحابو ده د تابعینو ده د سلف علماو ده عمر ابن عبدالعزیز په دنیا کې څومره لوی عالم تېر شوی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي هغې ورځې باندې به دوی روزه نیوله نبی علیه السلام څه وایي نحن احق بموسی د یهودیانو نه موږ ډېر حقدار یو د یهودیان د موسی علیه السلام د نجات ورځ لمانځي موږ په دې ډېر حقدار یو چې د موسی علیه السلام ورځ لمانځو ورځ لمانځل که په اسلام کې ناجایز وای دغه د بخاري او د مسلم حدیث ده چې نحن احق بموسی موږ په موسی باندې ډېر حقدار یو موږ په موسی علیه السلام باندې ډېر حقدار یو چې هغوی دغه ورځ لمانځي په عبادت باندې نو موږ به هم د موسی علیه السلام ورځ د نجات ورځ یې غرق د فرعون هغه ورځ به موږ په عبادت باندې لمانځو دا خو د بخاري حدیث ده دا خو د مسلم حدیث ده دا د علامه ابن حجر رایه ده دا په شافعیانو کې لوی سړی تېر شوی نو هغه دا فتوا ورباندې ورکړې ده دا آیات مې مخکې درته ویلل وقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا په حنبلیانو کې د امام احمد ابن حنبل د مذهب یو عالم تېر شوی کتاب یې جوړ کړی لطائف المعارف دا د دنیا په سطح باندې یو سړی ده یو نر سړی ده تاسې حاجي صاحبانو خیر که تاسې اکثر عوام یې تاسې ته زه وایم خدای مو حج ته بوځه هلته د سعودي د علماو نه بیا که ورسره مخامخ شئ غیر مقلدین علماو سره ورته علامه ابن رجب د دنیا په سطح باندې څنګه سړی ده درته به یې پته ولګېږي علامه ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه کتاب ډېر کتابونه لري یو مشهور کتاب یې په بخاري باندې شرحه کړې خو مکمله شوې نه ده ما په مدینې منورې کې کومه کتابخانه چې د مدینې منورې والته ما ډېره مطالعه حج ته تللی وم هلته مې مطالعه ورکې کوله
د کتاب فتح الباری هغه په بخاری باندې شرح ده لوی سړی ده زه یو بل کتاب جوړ کړی لطائف المعارف ورته وایي په دې کې ځان ته عنوان په دې خاطر باندې کېښودلی چې مولود رسول علیه السلام دا جایز د دغه آیات نه استنباط کړی ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا بیا په دې کتاب کې اوږد بیان کړی ده ان شئتم على ان تقفوا بالتحقيق وبإشباع المسألة فلترجعوا يا أيها العلماء إلى هذا الكتاب كتاب مفيد جدا ممكن أن لا يوجد هذا الكتاب في مطابعنا هنا في الكابل وده كتاب كبير مكمل بيان سرا لطائف المعارف خلال ابن حجر فتواوه ابن حجر سے بخاری باندې شرح کړي ګوري مسلمانانو موږ د ځان نه درته نه وایو په بخاری باندې په دنیا کې درې علما دي شرح ور باندې کړي لوی شرح کني شرح تقریبا هغه عربي شرح د سلونم اوړي خو درې دني عمده دي درې ول الحمدلله د مون سرستا یو لګین علامه ابن حجر ده هغه فتوا ورکړي مولود رسول الله سلام جایز ده ویل مانځي بالکل جواز لري ما خو د ځان نه دی ویلي کنه چې ته ماته وایې دا شرک ده د منګه کله کله د منګه مقلدین علمان ډېر ساده غوندې یو پښتو کتاب چېرته وګوري په پښتو کتاب کې وایي لیکلي ناجایز ده ورک څه که ته رښتیا مولای پښتو کتاب مه ګوره ولې عربي کتاب نه ګوري چې خبره په عربي کتاب کې چې په پښتو باندې ګوري دا د دنیا په سطح ابن حجر رایه ده بل عالم د امام شافعي صاحب د مذهب ده علامه ابن حجر الهیثمي ورته وایي دوار د دوی نمونه ابن حجر دي او یو ابن حجر عسقلاني ده یو ابن حجر الهیثمي ده یو فتاوا جوړ کړي دم ډېر لوی سړی ده ډېر لوی عالم دی او کتاب جوړ کړي الفتاوا الحديثيه یو جلد کتاب ده د مولود په باره کې ترنه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه ده دا ابن حجر په دنیا کې ډېر لوی محدث ده ډېر لوی عالم ده دی ورته وایي بالکل مولود په اسلام کې جایز ده دلایل یې سره راوړي دي خو زه به صرف فتوا درته نقل کوم نور زه نه اوږدوم ځکه تاسې اکثر عوام یې که علما وایي بیا به ما نور هم تحقیق ډېر کړی وي دا د علامه ابن حجر هیثمي رایه ده دغه علامه ابن حجر بل کتاب په مولود کې مستقل جوړ کړی نعمة الكبرى على العالم في مولد السيد ولد آدم نعمة الكبرى على العالم دا الله یو لوی انعام پر رسول علیہ السلام باندې هغه د رسول علیہ السلام زیږیدل د دې کتاب د نوم معنا ده ډېر وګ بیان په کتاب کې کړی نو دا د دنیا په سطح باندې دا څه خبرم نه ده دا د ما خبرې به سره ثبت کوي وی سي همدغه خلکو نه دوی وایي دغه علما او تاسو ترنه پوښتنه وکړئ ورته دا څنګه علما دي که چا په د علماو باندې جرح وکړي دنیا په سطح خبر درته کوم که چا په دغه علماو باندې جرح وکړي دا ضعیف سړی ده راسئ مانه چې هر څه جرم غواړي زه در کوم دا داسې خلک دي که دي د یو مذهب خلک خو ټولې دنیا خلکو ته دا منظور دي په شافعي مذهب علماو کې یو عالم تېر شوی امام شمس الدین السخاوي ورته وایي علامه شمس الدین عبدالرحمن السخاوي ډېر غټ کتاب دی یو جوړ کړی ډېر کتابونه جوړ کړي خو یو له مشهور کتابونو نه الضوء اللامع في اعیان قرن التاسع یو کتاب جوړ کړی په مصطلحات د احادیثو کې په ټوله دنیا کې مشهور کتاب د فتح المغیث ورته وایي یو کتاب جوړ کړی مسلمانانو په مسجد نبوي کې دا کتاب ما وکړ الاجوبه المرضيه فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبويه دا امام سخاوي مسلمانانو دومره لوی سړی ده امخ کې چې سیوطي درته یاد کړ د هغه سیوطي سره د په خپله زمانه کې هم عصري ول ټکرې سره والې په خپل مابین کې ډېر رزونه سره کړي دي دا هغه امام سخاوي ده ډېر لوی سړی ده که تاسې ته هر څه زه ووایم علما ورباندې پوهېږي عوامو تاسې نه ورباندې پوهېږئ دغه امام سخاوي دومره لوی عالم ده خصوصا د یو کتاب جوړ کړی المقاصد الحسنه في احاديث المشتهر على السنه دا په علم حدیثو کې کتاب د یو جلد کې هغه کتاب علما دي وګوري بیا د علمیت څه معلومیږي دغه امام سخاوي یو کتاب جوړ کړی 3 جلدونو کې ده الاجوبه المرضيه فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبويه ګوري مسلمانانو دغه کتاب دومره زوړ و په مسجد نبوي کې یو وقفي کتابخانه ده د مسجد نبوي چې صاحبانو به لیدلي وي هلته دا کتاب کېښودلی و هغه کتاب ما هلته پیدا کړم ما مطالعې ورکې وکړله دغه امام سخاوي د فتوا غوښتل شوې دغه کتاب هلته د مسجد نبوي په دویم چت کې لویه 15,000 کتابونه هغه کتابخانه کې کېښودلي ول زما تقریبا منځ وم ما هلته ابتدا مې د غږ نه امام پسې کوله باندې دویم چت کې ما مطالعه هلته کوله نو دغه عالم امام سخاوي نه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه نه بیا یې لیکلي د ما استاد علامه ابن حجر هغه فتوا د جواز کړې زم فتوا د جواز ورکوم
اوس یې منکرات دي ورکې او هغه او دغه نه وي پکې هغه او دغه د ښځو راتلل حضور د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو راتګ دا بالکل وایي جایز ده غیر مقلدینو ته ما چلنج وي دغه امام سخاوي دا په دنیا کې دومره لوی عالم تېر شوی دومره لوی مقتدا ده دومره لوی د علم حدیثو سړی ده کله سیده یې وایي دا حدیث ما پیدا نه کړ په کتابونو کې د دنیا علماو ته تسلیم کله دغه عالم امام سخاوي چې په مقاصد الحسنه کې وایي دا حدیث ما چېرته پیدا نه کړ د علما د دنیاو ته تسلیم وي دومره مطالعه یې کړې سیده یې وایي ما دا خبره پیدا نه کړه د علما دنیا د ټولې دنیا علماو ته تسلیمي موږ د سره منو دومره لوی سړی ده دغه امام سخاوي د اجوبة المرضیه فيما سئل عن السخاوي في الاحاديث النبويه کې فتوا ورکړې تاسو داسې فکرونه کوئ څه کېدی چې دا به چېرته دا خبرې اورېدلې وي ما ټولې دا په خپلو سترګو باندې لیدلي دي دا کتابونو کې دا کمې خبرې زه درته کوم په بخاري باندې بل چا شرحه کړې ما درته ویلې مخکې په بخاري 3 لوی شرحې دي عمدة القاري فتح الباري ارشاد الساري المشهور فيما بين العلماء والطلبة بالقسطلاني دغه قسطلاني عالم یو کتاب جوړ کړی لوی محدث د دنیا د خدا ټول څه درته وایم دا شافعي مذهب علما دي زه یو کتاب جوړ کړی المواهب اللدنيه في المنح المحمديه بیا مې غیر مقلدینو ته چیلنج ده بیا هم د موږ علماو ته بعضې چونجن پیدا کېږي بیا هم ورته چیلنج ده زه ورته وایم په دنیا کې بیا 3 کتابونه دي چې د رسول علیه السلام په مناقبو کې جوړ شوي دا هم در سره واورئ مسلمانانو ورک خلک نه یو د دې افغانستان په مځکه باندې ګرځېږي خو په دې خاطر باندې چې لږ حالات مونږ ته چندان ډېر خوندور نه دي په دې خاطر باندې مونږ مارک غلی غلی ګرځي سر نسي راجګولی که سر راجګ کې خلک یې مړ کوي خلک یې په دا سر باندې وهي مونږ په دغه خاطر ویده یو ګورئ مسلمانانو دا مې غیر مقلدینو ته هم هغه علما چې وایي په موږ حنفي مذهبو علماو کې وایي مولود ناروا ده قسم په الله درته کوم په دنیا کې 3 کتابونه د رسول الله سلام په سیرت کې جوړ دي دي خو ډېر خو مشهور 3 دانې یو له هغې کتابونو نه یعنې د رسول الله سلام په صفتونو کې چې کوم کتابونه جوړ شوي 3 دانې ډېر زیات مشهور دي یو له هغې نه علماو ته معلومات ته زرقاني ورته وایي یو له هغې کتابونو نه سبل الهدى والرشاد ورته وایي یو له هغې نه یو کتاب انسان العیون فی سیرة امین المأمون دا 3 کتابونه دي دا د دنیا په سطح باندې کتابونه دي یعنی په الله قسم که زه ځان ته ووایم زه د کتابونو پلار یم را سره ویې منئ ځکه ما ته دومره کتابونه معلوم دي دومره کتابونه مطالعه زه کوم په الله قسم د دې 3 کتابونو نه ما ته د رسول الله سلام په سیرو کې نور جامع کتابونه نه دي معلوم د مولوي صاحبان د ما شاګردان دي هغه مولوي صاحب د ساګاب ده شاګرد مې نه ده خو د شاګرد په مرتبه کې ما ته قایل ده ورته معلومات ده کله زه ما سره ډېر کېناستلی نه ده تاسې ورته پوښتنه وکړئ په الله قسم درته کوم د دې 3 کتابونو نه ما ته زیات کتابونه نور نه دي معلوم د رسول الله په شان کې چې دې نه د جامع کتابونه یو کتاب په 12 جلدونو کې د زرقاني بل په 14 کې دا 14 جلدونو کتاب دا ټول ما کتلی ټول د کابل غیر مقلدینو ته چیلنج وي که دوی کتلی وي دا ګرځم